وای 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 اوف وای اوف زه چې هم نس مې پټاو شو خو ښایسته خانه وای 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 ښایسته خانه ولې یو غم نه خورئ خو یو ډاکټر راوله یو وای وای د غم کبابونه هم هله وي آغا جانه ډاکټر راولمه کومه دی خو په سد هم نه راوړلی اوف ترکان نقطه ورکړه هله وي ناس مې پټاوېږي پنډیکس یم ژر څه یو چم وکړه خو هله ممكن يلا بس شبك راسه هله وي وای 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 څوک چې راوست ډاکټر مې راوستی السلام علیکم وعلیکم حاجي صاحب څنګه یاست نه یم ښه او دا اوس مې دستي وګورم وای 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 دا څه در سوي دي ولې ونه پوهېږم ډاکټر صاحب هله وده ته به لږ ته راواخې ور د سر لږ لوړ لاس مه راوړه ډاکټر زه چې هم نس مې پټاو شو راوړه به لږ راوړه دغه حاجي صاحب لږ سر پورته کړه دغسې دا د ډېر خوراکه څخه د ډېره خوراکه څخه دغه رقم سوی دی ورپېښه د ډېر خوراک څخه د اول دا نسو دا څه سوی دی مړ دې کړم ډاکټر صاحب مړ دې کړم وای 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 دا اوس څه رقم نس دی چې ډبه ده د حاجي صاحب نس دا ولې د څه شي خوړل دي هېڅ شی مې نه دي خوړلي سهار چې مې پسه حلال کړي هغه تور یې را کباب کړي چې ما هغه خوړی دی چای سره راواخیستې یو څه سپینه غوښه یې را په غوړو کې سره کړې وه هغه مې ورسره وخوړل او خو د اختر کار دی دا نه دوه کیکان مې وده کیک مې وخوړی او وروسته بیا غرمخې نه دلبند پخ کړی و هغه دې مې سې وخوړی هغه مې سره وخوړی مازګري خواست بیا په چمنې کې کښېناستې بیا دې یو کباب وخوړی هندوايه باره مې هندوانه وخوړ هغه وم دوی راوړي کباب البې وخوره دوی که وم هغه ټال راونه کله موږ کوپر ته راولي هله وي وایم چې ګر سره یو ځای کې ډاکټر صاحب د سهار چې مې نیم من غوښه نه ده خوړلې نو دا رقم وای 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 هله وي لاس ولې ګورې خو نس یې وګوره ډاکټر صاحب فشار یې ګوره په خوله کې مو ولوېږه خبرې مه کوه سپینې غوښې خوړل دي خو سپینې غوښې خوړل دي فشار یې پورته سوی دی فشار یې د 8000 ته وي هم دغه ته رسېدلی دی 4500 ته رسېدلی دی 4500 نه چیشت په ځواني کې زما 600 فشار ور سهار مثال خبرې داسې مه کوئ خوراکو سره احتیاط کوئ دا اوس څنګه کار دی سپینې غوښې لاس ته نه راځي اوس زه سمه ده زه به دوا در ولیکم اول به زه دا نس وګورم دا ما ونه کتې وده یو ګړی ما ځان ته کیا که دا خو د چوتا لاندې پکښې کېده ډاکټر صاحب دا ګډ وډ خوراکونه په دې اختر کې مه کوئ دا ته اوس نصیحت راته کوې که دوا هم راکوې دوا خو در کومه راته وایه ژر څه هلاله نورې خبرې پسې لکوه دا 5 ورځې ژوند دی ولاکه ځان په لوږه وژلی شي نو خو دوا هم نه در لیکمه لا حول ولا د هغسې په دغه دردو کې پروت یې ښه دی ورسه یو بل طبیب مبیب راوله هله ولاړ څه ولاړ دا نه دی سم ډاکټر دا سم ډاکټر زه پوه کومه پلار ستستی دا سم ډاکټر نه دی ولاړ څه ډاکټر صاحب کنې در لاس مې تېرېږي